ملګرو یو داسې اهم او لازمي کوډ تاسو درښایم چې همسې خپل موبایل کې ډایل کړئ. په دې سره تاسو دا پته لګولی شئ چې ستاسو د موبایل کال هیک شوي خو نه دي. ستاسو د موبایل کال ستاسو د موبایل په ځای بل چا ته خو نه ځي، بل چا خو دا ځان سره نه دي کنیکټ کړي. نو تاسو د دې کوډ په مدد سره معلومولی شئ او یې ختمولی هم شئ. دغه لپاره تاسو که ویډیو لایک کړئ، د ځان سره سیو کړئ او دغه شان ښایسته ویډیو لپاره اکاونټ اوس نه فالو کړئ. رابشئ په خپل موبایل کې به ډایل پیډ راواړئ. په ډایل پیډ کې به تاسو ولیکئ *667# چې څنګه به ولیکو دا به تاسو ډایل کړئ. ملګرو چې څنګه هم ډایل کړئ دلته به تاسو ته دغه ټول انفارمیشن شو شي چې ایا ستاسو کال فارورډ شوي دي که نه دي. که دغه شان دي لیکل کړي وي تاسو ته ټول، نو د دې مطلب دا دی چې ستاسو کال نه دي فارورډ شي. او که چېرې د وایس ته مخامخ څه نمبر راغی یا د SMS ته مخامخ څه نمبر راغی، نو دغه مطلب دا وي چې ستاسو د موبایل کال دغه نمبر ته فارورډ شوي دي. تاسو ته چې کوم کال راځي زیاتره دغه نمبر ته ځي. بیا به یې ختموئ څنګه؟ دغه لپاره اسانه طریقه ده. دغه ختمولو لپاره به تاسو په ډایل پیډ کې ولیکئ #002#. داسې شانې به ولیکئ، بیا به یې ډایل کړئ. چې څنګه هم ډایل کړئ کال فارورډینګ اریزر واز سکسسفول، یعنې دا میشن کامیاب شو. نو په دې طریقې بیا تاسو ختمولی شئ. که ویډیو مو خوښ شو ملګرو سره یې د اوس نه شیر کړئ.